شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ اغي یو واقعیا بیان کړی دا او دا واقعیا چې کوم دا نو دا په بکر موتی کی پالنپوری صاحب هم لیکلی دا اغي فرمایل چې په مصر کې یو مؤذن او هغه يهودي شو يهودي او دا هغه مرګ چې کوم هغه خاتمه هغه په يهودیت کې وشوه وو خو مسلمان خو خاتمه چې ونه هغه په يهودیت کې وشوه او څنګه هغه فرمایل چې هغه په یو جمعات کې مؤذن یو مسجد کې مؤذن هغه به اوخه برا او برا خلکو په خوا په منارو کې به برا د مؤذن لپاره یو ځای برا به اوخه او په هغه کې به برا اذان کو نو هغه مناره به هغه ټول علاقه کې هغه ټول خار کې هغه کلی کې ټول نو اوچته وا هغه ته چې به مؤذن اوخه او اذان به کو نو هغه ټول کلی او ټول علاقې به هغه اذان اوریدو هغه یو ورځ هغه بره منارې ته اوخته اوس خپل اذان شروع کړی دی لګیا دی اذان کوي نو تاسو ته پته ده چې کله سړی اذان کوي نو هغه وخت خو لاندې لوډ سپیکرو باندې خلک اذان کوي نو هغه وخت به چې کله انسان به اذان کو او دی به حي علی الصلاه ورسید نو داسې خې طرف ته به د مخ داسې د توکو او کله چې به دی حي علی الفلاح ته ورسید نو داسې ګس طرف ته به د مخ توکو نو هغه چې کله په اذان کې داسې حي علی الفلاح یا حي علی الصلاه داسې د مخې توکو نو لاندې یو کورو په هغه کور کې په یو جینې باندې نظر ولګېدو چې کله په هغې باندې نظر ولګېدو نو دی بیا په مخکې اذان باندې نه دی پوه شوی او اذان یې چې مخکې څنګه پوره کړ هغه کور چونکې مناره و لاندې کور و دی چې د هلته نه راکوزېده په هغه سیړو باندې ختلی و نو هلته نه هغې سره هغې ته اوازونه شروع کړه د اذان ختمېدو نه بعد هغه جینۍ ته هغه جینۍ چې ځان ته کله متوجه کړه نو هغه جینۍ ورته وایي چې ته خو دی ورته وایي چې یاره ته ما سره واده وکړه هغه جینۍ ورته وایي چې زه خو یهودڼه یم او ته خو مسلمان نو مسلمان ورته څه وایي دا مؤذن چې زمونږ په دین کې اهل کتابو سره نکاح کول چې کوم دي دا جایز دي دی کې څه مسله نشته ته ما سره نکاح وکړه اجینه وته وی چې ټیک د تاسو په اسلام کې خو جایز دي نکاح کول اهل کتاب سره خو زما هم خاندان دي زما خلق دي هغه وته ډیر یعنی باندې کول ځکه چې دا سړی جو د زیات عمر او هغه جینه و نوجوانه چې دیوس د بره په مناره کې لګیا دی او ما سره خبرې کوي نو ما به مو شرمي خلک بوي چې د پلان کې کور جینه سره دغه کس لګیا دی مؤذن او د بره نه سره خبرې کوي ټول کلی به زمونږ خبرې اوري هغه گفتگو ختمول غختله اخره کې چې دا گفتگو ختم شي نو شرط وته کې خو دا چې زمون خاندان بداوم اون مني ته دا سکارو که چې ته د خپل اسلام او دین پرې دا او زمون دین ته راوړه ته يهودي شه چې کله ته يهودي شي نو بیا با ما کر رشتہ راولېږي د مامور او پلاس دی هغه به مثال درکې او بیا به زمون واده وشي د دې سړی زړه ته د هغې محبت دومره پرېوتی چې وی زستا د پاره بس يهودي شوم او مناره کې لږ وخت مخکې اذان وکړه د الله نوم یاد کړه خلک یې الله طرف ته راوبلل او چې د راکوزېدو نه مخکې چې ونو جینۍ ته وی زه يهودي شوم چې څنګه ورته ووایي زه يهودي شوم او راکوزېده او په بره سیړۍ باندې څنګه خپه کېښوده هلته نه خپه وښویده او چې خپه وښویده د هغه سیړو نه سردلان دی را پرېوته او سټ چې کوم دی هغه مات شو او د یهودیت په حالت کې د دنیا نه لاړه نو مؤذنو اذان به کو اور وخت به الله یادو خلق به الله ته رابلل خو چې کله زړه ته هغه خبره نه وکوزه شوې هغه ګوره که دا سوچ کړی وي چې ما خو اوس د الله د یارې اذان وکړو ما خو خلک عبادت ته مونځ ته راوبلل او دا وګوره زه اوس په څه ګناه کې لګیا شوم که چېرې د خپل د اذان په وخت کې چې زه اذان کوم او د اذان په وخت کې د خپل نظر حفاظت کړی وی نو دی به په دې ګناه کې نو مبتلا شوی او د نظر حفاظت هله کېږي چې د انسان زړه ته د الله یره کوزه شي چې د انسان زړه ته د الله یره نی کوزه شوی نو د زړه چې کوم دی که نه نو دا د الله نه بیا نه یریږي بیا دې په خوله یو څه وایي او دې کوي بل څه